د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په برېښنا شرکت کې مالي ستونزې او د وارداتي برېښنا پورونه دا شرکت له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. د برېښنا شرکت مسؤلینو په وینا پر پوروړو د یاد شرکت پورونه 26 میلیارډ افغانۍ ته رسیږي او ډیری د پخواني ادارې چارواکي، سیاسون، زورواک او د پارلمان وکیلان دي. دا چې افغانستان برېښنا شرکت ډیره برېښنا د بهر څخه واردوي، نو دې ته اړ ده چې د ګاونډیو د وخت په وخت سره د هغوی د پیسو ورکولو دپاره خپل د پوروړو څخه هم پیسې راټولې کړي او د ټولو هیوادوالو څخه مو غوښتنه دا ده چې دوی دې د ژمي په رارسېدو سره د برېښنا په مصرف کې ډیره توجه وکړي او په هغه اندازه چې برېښنا مصرف کې کومه چې دوی ورته اړتیا لري، یعنې تر اړتیا زیاته دي برېښنا نه مصرفوي. د یاد شرکت ویان حکمت الله نورزی وایي چې دغه شرکت د عوایدو راټولولو بهیر په جدیت سره پیل کړی دی او دا لړۍ دوام لري او د افغانستان برېښنا شرکت د وارداتي برېښنا پیسو یوه برخه چمتو کړي او په نږدې راتلونکي کې به تحویل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ د خوني مشر خانجان الکوزی وایي چې دی ډاډه دی چې خصوصي سکتور په مکمل ډول خپل پورونه د شرکت ته ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې برېښنا شرکت وایي په پوروړو کې صنعتکاران او سوداګر هم شامل دي. سکتور خصوصي زه په اطمینان سره ویلی شم چې په مکمل ډول ټول کارخانه‌دارو برقونه ورکړي دي او که څوک پاتې ډېر کم خلک هغه هم خپل وخت باندې د خپل برق بیل تادیه کوي، ځکه چې هغوی په دې پوهېږي چې د برق پیسې تادیه نشي برق قطع کېږي. اما پخوا هم د دولت په منځ کې د بعضې مؤسساتو باندې د برېښنا مؤسسې قرض و چې هغه خپله مؤسساتو او خپله دولتي اداراتو دا پیسې نه ورکولې او یو تعداد اشخاصو افرادو. یو شمېر نور سوداګر بیا وایي چې برېښنا شرکت باید خپل د پورونو د پوره کولو لپاره باید د نړیوالې ټولنې څخه مرسته وغواړي، ځکه د تیر حکومت چارواکي او زورواکي اوس په هیواد کې نشته دي او دا ستونزه داسې زر نشي حل کېدی. په دې باندې باید دوی له دغه مؤسسې چې افغانستان سره کومک کوي له دغو نه یو نوی حکومت یو کومک وغواړي چې دغه د برق مشکل ورته حل کړي او که له هغو نه دوی مرسته وغواړي. فکر کوم چې د برق بیل به هغوی ورته تحویل کړي، یو لاره به ورته جوړه کړي. د ما شخصي نظر دا ده د جایدادو خرڅول له د مافیا او د دغو زورواکو نه پیسې اخیستل دا به لږ وخت واخلي، دا به داسې زر نشي تر څو پورې د موږ دا کوم ټایم چې راکړی ده چې برق قطع کوي که پیسې ورنکړو چې په دې به د موږ مشکل را حل کړي. د دې شرکت مسؤلین خپلو پوروړو ته د یوې میاشتې وخت ورکړی تر څو خپل پورونه تحویل کړي. که داسې نشي نو موضوع به عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. د افغانستان د برېښنا زیاته برخه اوس مهال له ازبکستان او پاتې له ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردېږي.